بله خبره ده چې د وناسو د تعلیم مسله خو دا د تکراري راځي. ما یو اجمالي جواب وکړي چې د دې د سوال هم تر امرساني پورې معطل دی. خو یو شی به ووایو کله کله چې دا زموږ عکس العمل تاسې ویان صاحب ته اشاره وکړه چې دلته د یو شیخ صاحب بیان یې نشر کړي، هغه کې د منع خبره راغلې وه. اصلي خبره دا ده چې په دغه اوقاتو کې چې کله دا د ښځو ورځ راسي بیا نو دا ټول یو اشر جوړ کړي د زموږ مخالفین، نو بیخي درجې ته د فرضیت ورسوي چې د وناسو تعلیم فرض دی، او دا داسې یو ګډ ظلم د افغانستان پر خلکو باندې بولي. اوله مسله خدا ده چې هر څوک چې د ځانه څخه په دې مسایلو کې مفتي نه جوړي، هر څوک چې د جوازو د حل فیصلې نه ورکړي. اسلامي نظام ولس ته دا ثابته کړې ده چې په هر ډګر کې کوم حکم دی راوړی دی هغه د شریعت مطابق دی، د اسلام مطابق دی، پر خلکو یې ظلم نه دی کړی. د وناسو د تحصیل په اړه باندې هم چې اسلامي امارت کم دریځ لري، ملت ته څه وایي، تاسې په دې باور وکړئ چې هغه به هغه څه وي چې هغه به د اسلام سره په ټکر کې نه وي، د افغانستان د عنعنې سره به په ټکر کې نه وي، پر مسلمانانو باندې به خو دا مسله ډېره حساسه مسله د مختلف ابعاد لري. په دې کې داسې عاجل تصمیم نیول چې بس په میاشتو په هفتو کې دا سر ته ورسېږي دا ممکنه نه ده. او دا هم په ډاډ باندې نه شو درته ویلی چې خامخا به دا سل په سل کې یقیني کېږي چې په دغه ورځ باندې د تحصیل اجازه ده یا څنګه. دا به تحقیق د علماو جریان لري. که د علماو په تحقیقاتو کې دا ثابته شوله چې د وناسو تحصیل په دې شکل باندې جایز دی، دا باور دی چې بیا به هغه جواز پیدا کړي. او که تحقیقات دا وایي چې دا معطل دا نه وي، همداسې معطل به پاتې. زموږ د نظام د مشرتابه حفظه الله تعالی دا دریځ دی، دا پالیسي دی، هغه وایي زه خادم یم، حاکم الله جل جلاله دی، حاکم شریعت دی، چې د شریعت څه فیصله یې هغه به تطبیق کېږي. اوس هم د افغانستان ټولو وګړو ته موږ دا ویلی سو چې موږ چې څه کوو هغه د شریعت مطابق یې کوو. که د حنفي فقې په رڼا کې یو څوک پیدا سي، د عامې میډیا ضرورت یې نشته، وزارت ته دې راسي زموږ سره دا مسله شریکه کړي چې په دغه کتاب کې د تحصیل په دغه شکل اجازه شته، زه دا باور لرم چې دا مسله به حلیږي. خو یو د میډیا پر مخ باندې خبرې دي او عام روایات او عام آیاتونه چې هغه په نورو مواردو کې راغلي دي او بیا د وناسو پر تعلیم د هغو تطبیق دی، په دې باندې مسله نه حلیږي. که د چا سره تحقیق کړي، د چا سره معلومات وي، څوک د دغه مسایلو د خلاصېدلو او د روانېدلو دپاره دلایل لري، زموږ د عالي تحصیلاتو دروازه ورته خلاصه ده. که هر استاذ هر شیخ هر ملا یا ځان ته پوه وایي، ځان ته استاذ وایي، دکتور وایي، هغه دې راسي زموږ سره جباس وکړي په دې مسله کې، هغه دلایل دې وړاندې کړي چې هغه د افغانستان جامعه اسلامي نظام یې قبلولی سي، عمل په کولی سي. موږ دې ته آماده یو چې دا مشکلات حل کړو.